د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد تازه څرګندونې. ملا یعقوب اخوند چې تر ډیره د افغانانو زړونو کې خاص ځای لري، تازه له افغان ملت سره د خپلو قطاعاتو د جوړېدلو پلانونه شریک کړل. همدارنګه د تصفیوي عملیاتو په اړه هم مهمې څرګندونې کړي. دا چې ملا یعقوب د خپلو قطاعاتو تصفیوي عملیاتو او نړیوالو اړیکو په اړه څه ویلي، ویډیو بشپړ تعقیب کړئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب مجاهد وایي د یوه منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو ته ژمن یو. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او اسلامي امارت د یوه منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړی وایي که افغانستان پیاوړی پوځ ولري، هیڅوک به پر دې هیواد یرغل ته زړه ښه نه کړي. په ورته مهال نوموړی وایي چې اسلامي امارت په نورو هیوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښه تعامل کوي. بلخوا بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته هیچا داسې فکر نه کاوه چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماتې وخوړه. همدارنګه ملا یعقوب اخوند په ځینو ولایتونو کې په خاص ډول کابل ښار کې د تصفیوي عملیاتو د جریان په هکله خلکو ته ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې دغه عملیات ستاسې د امنیت، سر او مال د خوندي کولو لپاره په لاره اچول سوي. هغه وویل چې په یادو عملیاتو کې زیاتې لاسته راوړنې لري. د وروستیو راپورونو له مخې په کابل ښار کې د عملیاتو پر مهال له یوه کوره 7 حموي ټانګونه ترلاسه سوي. د کابل د امنیې قومندانۍ مسؤلین وایي چې د دویمې امنیتي حوزې له مربوطاتو څخه 7 حموي ټانګونه ترلاسه کړي دي. د امنیې قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ټانګونه یې نن د کابل ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند په یوه سیمه کې ترلاسه کړي دي. د زیاته کړه چې دغه وسایل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې له یوه کوره پیدا کړي دي. افغان سرپرست حکومت 7 ورځې مخکې په کابل او څو نورو ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړل او تر اوسه لا هم دوام لري. د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویاند پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له خلکو وغوښتل چې دولتي وسایل دې په خپله خوښه حکومت ته تسلیم کړي. هغه زیاته کړه که دا کار وسي نو کور په کور د تلاشي لړۍ به ورسره هم پای ته ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.